أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اذا قمتم الى الصلاة کلچی تاسو درېږئ مستا فاغسلوا وجوهكم وینځئ مخونه ستاسو وأيديكم او لاسونه ستاسو الى المرافق تر څنګلو پورې وامسحوا برؤوسكم او مسوکیا پسرونو ستاسو باندې وارجلكم وینځئ خپې ستاسو الى الكعبين ترګټو پورې وان كنتم جنبا او کچری تاسو جنوبی فطهروا ځان فاکیا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ او کچری تاسو بیمارانی او علی سفرین یا په سفر باندې او جاحد منکم من الغائط راشی یو کس تاسو داو دسماتتا او لامستم النساء یا تاسو کورواله کړوي د زنانو سره فلم تجدو ماء پس بیان ممی اوبا فتیممو سعیدا طیبا قص وکړیو د میدان فاکا پامسحو بوجوهکم مسوکیا پخبلو مخونو باندې وایدیکم منه او پلاسون استاسو داغنا ما يريد الله نغواري الله ليجعل عليكم من حرج لا چې وګرځوي پتا سو باندې ستنسیا ولكن يريد لكن اراده کوي ليطهركم چې پاکي تاسو وليتم نعمته عليكم او پورا کې خپل نعمتو پتا سبحانه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ د دې زینا وسو یو بل عقد اغا بیانېږي چې اغا د طهارت بارکه ده چې اے ایمان والو ځانونه پاکیا او د دې آیتو د مخکې سره ربط او مناسبت داره مخکې مو عقود هغه بیان شو نو وسو بل عقد هغه بیانېږي دویم نمبر ربط مخکې طهارت باطینی وو یعنی د حلال او د حرام تمیز کول نو سو ظاهری طهارت بیانیا او بدی سرا باطینی طهارت امراضی چې گناهونه په زایل کیږي ګورا بل تعبیر هغه دا سره مخکی دنیوي نظافت نو دلتا اخروی نظافتو اغا بیانیگی دریم نمبر ربطو د وقت سره داره په دې آیت کې رخصتونه اغا ذکر کیږي چې دا د اتمام نعمتو اغا یو حصہ ده علامہ قرطبی رحمه الله دی آیت مبارکه کې 22 احکام اغه لیکل دي او تفسیر نشاپوری پدې کې تقریبا 88 احکام پدې یو آیت مبارکه کې اغه ذکر کړی دي
شان نزول د دې آیت مبارکه داسې ده وګد حدیث ده ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها د نبی له سلام سره د بنی مستلق غزا ته تلوا او دوی البیدا مقام کیو نو د ام المؤمنین په غاړه باندې یو هارو هغه ورکش ملګری دا غي پیدا کولو د پاره ګرځیدل ټول قافله هغه ساره شو د غزې کې موبم نوي او د دوی سره موبم نوي ابو بکر رضی الله عنه راغه ام المؤمنین ته غوسه وکړه چې دیو هار د پاره دی ټول قافله هغه ساره کله دا په یو شړ میدان کې چې وبم نشتا نو الله رب العزت دا آیت مبارکه راولې کو تی صغرا د اودس ذکر یو کو نو وسو د طهارت کبرا هغه بیان یې چې هغه غسل الجنابه غسل د جنابت وان کنتم جنبا جنوب کیږي انسان علی چې کله انسان نا نطفه هغه خارج شي وان کنتم جنبا فطهروا وان کنتم مرضى کچره تاسو بیمارانی او علی سفرین یا په سفر باندې او جاهد منکم من الغایت راشی او کستا سنا او دسما دیتا زکا په خوا زمانہ کې او دسمات له چې بسوکلو نخکته زه تبته پنازه تبته د دې لپاره چې سوچاته ښکارا نشما او لامستم النساء یا تاسو کور والے کړي وي د زنانو سره مراد د لمسنا بیبي سره نزدېکت ده فلم تجدو ما انا پس بیا نمومی اوبا فتیممو سعیدا طیبا قصو کیا د میدان فاکوا سعیدا طیبا چې داغي سره ګندګي نه لګي دي پامسحو بی وجوهکم مسوکه په خپل مخونو باندې دا غره تیمم طریقه خیا و ایدیکم منو پلاسون استاسو دا غنا نګور او دس کې د دې زنواله داسې دا مخینځل شي نو تیمم کې داسې وو کې بیا به داسې وو کې او پاو داسې کې دې ځګه پوری څنګهلو پوری لاسونه مټي دا انځل شي نو په تیمم کې به دا طریقه بوي یعنی داسې بوي داسې په دې طریقه باندې ما يريد الله نغوالي الله ليجعل عليكم من حرج چې وګرځوي پتا سبحانه ستنسیا ما يريد الله ليجعل عليكم اي في الدين من حرج ولذلك بحالكم التيمم پدې وجه تیمم هغه د الله مباح کو دین کې باندې تنسیا نه ګرځي نو په دې وجه باندې تاسو لپاره تیمم هغه جایز کو ولکن یریدو لیکن اراده کوي لیطهرکم ما چې پاکي تاسو ولکن یریدو لیطهرکم الله خپل بندگان هغه صفا کوي او د دې طهارت نه ظاهري طهارت واغه مراد ده چې پاو داسو او غسل سره هغه انسان پاکيږي او طاهري باطنی مراد دې چې دې سره ګناهونه هغه مرجيږي وليتم نعمته عليكم او پورا کلی خپل نعمتو پتا سو باندې د نعمتو د پورا کېدلو څه مقصد دی نو یو مطلب هغه دا دی ولیتم نعمته علیکم بیت بیان شرایع یعنی احکام بیان ولا
وليتم نعمته علیکم یعنی بیت بیان شرائع یعنی احکام و بیان ولا دویم بالترخیص فی التیمم فی المرض والسفر د مرض او سفر په وخت کې تیمم کې رخصت ورکولو داولی نعمت ده ایو سلام جمع کې اخنی کې دلا نوراغ امام نے تپوسو کو یرجی یخنی می کیږي بیمار ما تکلیف دی راتا څنګه چل کو ما ناغور ته یرجی چې بیمار نو تیمم وا ناغ ټول جمع بس تیمم وا او کله چې جمع تیر شو نو بیا دا ویل تیمم نبودو گنج خدا بودا تیمم نو بس سم خزانه و د الله تر طرفنا نه تیمم دی خو ضرورت په وخت کې دا نه چې ته بیا روغ او بیا تیمم تنخته یا او دریم مطلب هغه داده وليتم نعمته علیکم بغفران الذنوب نعمت در باندې پورا کوي او چې ګناهونه در تمام کوي بغفران الذنوب نعمت در باندې پورا کوي او چې ګناهونه در تمام کوي سلورم مطلب داره تمام النعمه ودخول الجنه والنجات من النار د نعمت پرواله داره چې بندا جنت ته داخل شي او د اور نه خلاص شي اولی نعمت دی الله دی دا نعمت دی الله زمونږ استاد نصیب کی د دې مسلمانانو د نارینه او د زنانو لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو درېږئ مونږ فاغسلوا وجوهکم وینځئ مخونه ستاسو ایدیکم او لاسونه ستاسو الى المرافق څنګلو پورې وامسحوا برؤوسکم مسح وکړئ په سرونو ستاسو باندې وارجلکم وینځئ خبې ستاسو الى الکعبین ګټو پورې وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا کچره تاسو جنوبی فطهروا ځان پاکیا وَإِن كُنتُمْ مرضى کچره تاسو بیمارانی او علی سفرین یا په سفر باندې او جاهد منکم من الغائط یا راشی او کس تاسو او دسماتی تا او لامستم النساء تاسو کورواله کلوی د زنانو سرا فلم تجدوا ماء بیان ممیو بو فتیممو سویدن طیبا قسو کیو د میدان فاکو فامسحو بوجوهکم مسحو کیو پخپلو مخونو باندې و ایدیکم منو پلاسونو ستاسو داغنا ما یرید الله نغواړي الله لیجعل علیکم من حرجین چې وګرځي پتا سبانی ستنګسیا ولکه یرید لیکن اراده کیلیو طاهرکم چې پاکی تاسو وليتم نعمته علیکم پورکی خپل نعمت پتا سبحانه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ اللهم قونا فرضاك واجرنا